أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم لسم درس थे. تیر درس کی من اقسام د ابتدا بیان کړي. ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت څه ته وایي، ابتدائی تلاوت درمیاني صورت څه ته وایي او ابتدائی صورت درمیاني تلاوت دا څه ته وایي، دا ټول بیان شوي. دا موږ الفاظ وضاحت کو فصل اول وصل اول فصل اول وصل ثاني وصل اول فصل ثاني د دې وضاحت ټول شوی. نو اوس ار یو کې دی درې واړو ار یو کې څلور صورتونه جوړیږي. موضوع اول ته ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت دي کې څلور صورتونه جوړیږي او څلور واړه جایز. کوم څلور صورتونه دي؟ فصل اول وصل اول فصل اول وصل ثاني دی وصل اول فصل ثاني دی. څلور صورتونه دي څلور واړه جایز دي. توري مثال یو سړی درانو ته جمعات ته قرآن کریم اخلاص کو سر قرآن شروع کوي سورة الفاتحه وي. په توري مثال نو داسې وکړه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. دا نو استشهاد فصل يقول طول جدا أعوذ بالله جدا بسم الله جدا او سورة سر په جدا سره دا فصل کول دا جایز دی. دویم وصل کول دا هم جایز دی. وصل کول څه مطلب؟ ټول په یو ساویل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ټول په یو ساویل صافه کې وانه اسلام جایز دی. دریم فصل اول وصل ثاني فصل اول وصل ثاني څه مطلب؟ اول جدا ویل او دویم یو ځای ویل. اول څه دی؟ اعوذ بالله هغه په جدا سره ویل. وصل ثاني بسم الله او سورت د یو سره باندې ویل. دسی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سا واخري بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. صحیح شو؟ بل وصل اول فصل ثاني وصل اول څه مطلب؟ أعوذ بالله بسم الله طيب ويل. فصل ثاني دريم جداول يعني سورة جداول دسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ده شو وصل أول فصل ثاني ده سلور سورتون دي کی جوړی دل سلور ور جایز من لاندې لیکلي سلور صورتونه جوړیږي او سلور واړه جایز دي او دا مثال لیکل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ټول مثالونه دي کړه ولا کول. دویم ترازو ابتدائي تلاوت درمیاني صورت تاسو موږ دې وضاحت کړه څه مطلب یعنی ابتدائي تلاوت شي د صورت په منځ کې نو دي کې سلور صورتونه جوړیږي خو د دې نه مخکې دا آیات کوي کدل دا بسم الله محل خو نشته ځکه ته چې لن تنالوا البر شروع کې دا ابتدائي تلاوت ته ابتدائي تلاوت محل اعوذ بالله دا وبسم الله محل خو نشته څنګه صورت سره خو نه دی نو چې کله د بسم الله محل نیوي ته بسم الله ونه وي نو دلته د دوه صورتونه جوړي که بسم الله ونه ویل شي دوه صورتونه جوړي. یو چې د فصل کول او بل وصل کول. فصل کول په ارزه کې جایز دی چې تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ده جائز دي. وصل كل جائز دي خو سلور زينا مستثنى دي بس سلور حالتونه جائز نه دي. اول اسمي ذاتي ده الله رب العالمين ماشي التبال بدي جائز نه دي لكن الله نور السماوات يا الله لا اله الا هو الحي القيوم وزدلت دي ويل جائز دي نشي ولا شي وين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وزانا روادي معنى خرابي دي سر. دویم چې مستثنا زیده او التي وصل كل جائز لده اغا اسم صفتي ده الله دي لك وإلهكم إله واحد ده نشي ولا شي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلهكم إله واحد ده بله مش ده اسم صفتي ده الله ده وإلهكم إله واحد مش ده رازو دریم تا چې الته د وصل کول ویل جایزه نه دي
اسم ضمیر راشي او ضمیر راځي الله رب العالمین ته یا نبی صلی الله علیه وسلم ته یا پیغمبر له نور پیغمبرانو به ویل جایز نه دي لکه د سی ویل شي په اسم ضمیر کې ویل جایز نه دي لکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الیه يرد علم الساعه دا ویل نشي دا جایز نه دي څلورم ځای چې التم د دې ویل جایز نه دي یعنی وصل کل په ابتدایي تلاوت درمیاني صورت کې دا جایز نه دی نو هغه کوم ځای دی چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم راشي لکه داسې نشي ویل شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم محمد رسول الله نو دا به ناروا دی دا ویل ناروا دي خو موږ ستاسو د پوهې لپاره هغه ویو نو که کله موږ بسم الله ونه ویو نو دا دوه صورتونه جوړېږي فصل کل او وصل کل د هر یو مېته بیل مثالونه درکړل وصل کل جایز دی خو څلور ځایونه موږ تاسو ته وښودل چې دا مستثنا دي په دې کې جایز نه دی او که دا نو دا هم جایز دی اوس راځو دې لکه تبرکا بسم الله ویل شي تاسو تلاوت د شروع اعوذ بالله دی ویل بسم الله دی ویل بسم الله تبرکا ویل نو دا څلور صورتونه جوړېږي دا چې څلور صورته جوړ شي کوم یو بل فصل کل وصل کل فصل اول وصل ثاني وصل اول فصل ثاني دا څلور صورتونه به جوړ شي خو په دې کې به دوه جایزي او دوه نه جایزي موږ لاندې لیکلي ابتدایي تلاوت درمیاني صورت کې څلور صورتونه جوړېږي دوه جایز دي او دوه ناجایز دي یعنی دوه صورتونه څه دي ناروا دي ویلي نه دي پکار جایز نه دي دا صحیح نه ښه اوس چې کوم صورتونه جائز دي هغه کوم یو دي او کوم چې ناجائز ده کوم یو دي ناجائز صورتونه هغه دي چې بسم الله د صورت د من سره یو ځای شي هغه صورت چې په دې څلور صورتونو کې چې بسم الله د صورت د من سره یو ځای کوله دا به ناروا وي اوس راځو اول فصل کل په ټولو کې جایز دی چې ته داسې وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیا ساواخلي بیا وي بسم الله الرحمن الرحیم بیا ساواخلي بیا وي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صحیح ده دا جایز دی وصل کل څه مطلب ټول په واسطه ویل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وذا سورة ناروا دي ولي ما تستوي دي کنه چې بسم الله کله د سورة د من سره ځکه درته بل ناروا او دي کیسه کی یو ځکه ولي ناروا دي درته بیا وصل فصل اول وصل ثاني فصل اول وصل ثاني دا ناروا دي فصل اول څه مطلب اعوذ بالله جدا ویل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لن تنالوا البر اوس دا دوه صورتونه دا ناروا ولې ناروا دي موږ تاسو ته مخکې ویل چې د اعوذ بالله لپاره محل ابتدا د تلاوت او د بسم الله لپاره محل ابتدا د سورت نو کته چرته دلته بسم الله وی به دا شک او وهم پیدا کیږي کنه دا محل بسم الله دی او خارج دا محل بسم الله نه دی وای شو ان شاء الله دا سورة وصل أول فصل ثاني وصل أول فصل ثاني دا جائز دي نو أول سورة أو سلورم سورة دا جائز شو أو مسك دا ناروا شو دا بسنجي وصل أول وفصل ثاني تسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ذكرني وزكي بسم الله سورة دم سرني وزكي هذا دا جائز دي خلاصة دا أر سورة بسم الله سورة دم سر وزكي دا بنا رواه رازو دریم سورة تا ابتدائي سورة درمیانی تلاوت دې کې هم څلور سورتونه جوړیږي درې به کې جایز یو ناجایز دي خو دلته ابتدائي سورت درمیانی تلاوت څه مطلب یعنی ابتدا د سورت شي د تلاوت په منځ کې تلاوت روان یو سورت تخلاص کو بل شروع توري مثال نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر دا ویل کنه اوس نو سورت د تلاوت په منځ کې شروع نو دې کې څلور سورتونه جوړیږي خو دلته د اعوذ بالله د پر محل نشته اوس دلته چې موږ کوم سورتونه جوړو هغه به کوم یوي ابتدا په اعوذ بالله د پر محل شي ابتدا د تلاوت او دلته ابتدا تلاوت نشته چې ابتدا د تلاوت نشته دلته څلور سورتونه د ما قبل سورت بسم الله او د ما بعد سورت سره جوړیږي مخکې سورت اخر
بیا بسم الله او د بل صورت اول دې کې به څلور صورتونه جوړي ویا کا نعوذ بالله په ځای باندې د صورت اخر هغه کې دا څلور صورتونه جوړي فصل کول وصل کول فصل اول وصل ثاني او وصل اول فصل ثاني نو دې کې اولنی درې جایز دي ناروا دي اول راځو فصل کول چې ټول جدا وي نار حاميه بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر دا جایز دي د وصل کول چې ټول یو ځای دام جایز دي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر دام جایز دي دريم فصل أول وصل ثاني فصل أول جداول أو وصل ثاني دريم لا وصل سمت لبدسي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر وإيش كان جواب سدي دام جائز دريم سورة وصل أول فصل ثاني أول سكي وصل كي يعني ما قبل سورة أو بسم الله يوزيكي مخي سورة بسم الله سكي يوزيكي أو رست سورة جداوية لك دسي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر لا ناروادي ولی ناروادي لا ذکر ناروادي چې بسم الله د مخکې سورة سره نازله شوی تاسو رست سورة سره دی ویلي نو گویا کا د ما بعد سورة آیات د مخکې سورة سره ویلي صحیح ده ان شاء الله اوس تاسو ته یو خبره پاتې شو هغه دا ده چې زه دا خو دلته ابتدا او سورتونه ټول چې جوړیدل دا په هغه سورتونو کې جوړیدل چې بسم الله محل ورلو اوس چې بسم الله محل نشته دی لکه چې شي سورة البراءة کې بسم الله نشته ما غي کې درې سورتونه جوړیږي سورة البراءة کې درې سورتونه جوړیږي اول کوم یو دی فصل بسنګ دا سورتونه چې موږ فصل وصل او سکته دا په هغه صورت کې دي چې ته دا بسم الله دا سکه مخکې صورت هم وي یعنی انفال خلاص کې او توبه شروع کې بیا به دا صورتونه که شرط داسې نه وي تر اولګي سورة البراءة د من شروع کې نو بیا به دا صورتونه نشته بیا اعوذ بالله بسم الله ما صورتونه مخکې خبرې اوس راځو فصل څنګه کې فصل دا سورة الانفال خلاص کو سا واخلي ده سورة البراءة شروط دسي إن الله بكل شيء عليم سواخلا براءة من الله ورسوله سأي شو كان وصل سنجي إيه إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله سأي شو دريم سكتة سنجي ودريك حسام على إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ده زمون أستاذ درس إن شاء الله العزيز مشكلة خباني بك كل أرسل شسو مفصل بيان كرل لن خلاصة بيدرته ابتدائي سورة كسلور سورة جوړي كسلور والا جائز ابتدائي تلاوت درمیان صورت که شرط چې ده بسم الله ونه ویل شي نو بیا چې ده دو صورتونه جوړي فصل کول او وصل کول فصل کول جایز ده وصل کول هغه په هغه سلور ځایونو کې ناروا دي نور هم جایز ده او که بسم الله تبرکا ویل شي دا سلور صورتونه جوړيږي دو جایز دو ناجایز دو ناجایز صورتونه هغه چې بسم الله د صورت د من سره یو ځای کوي او دریم ابتدائي صورت درمیان تلاوت کې سلور صورتونه جوړيږي درې جایز دي او یو ناروا دي نو نن جزري نو مجدا چې دا درس ډیر لوی دی همدان سره ولي کوي او ځان ور باندې ښه پوهه کوي تربیه روان درس زموږ استاد سي هغه چې د څلورم علما کې مخارج په بیان کې تر روان درس پورې مو په الله رب العالمین سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته